السلام علیکم دوستانو یو ور بیا ښه راغلاست ویلکم بیک. نن بیا موږ د انګلیسي جملې راوړې دي د بګنر دپاره. ډېرې ساده جملې دي، کولی شئ تاسو روزمره ژوند کې وکاروئ. ډېرې اسانه دي سره د معنا. نو راځئ چې شروع کړو. اول he is a doctor. he is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. he is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. د he په ځای تاسو علي نوم هم کارولی شئ. علي is a doctor. علي یو ډاکټر دی. صحیح شو؟ نوم هم ورکولی شئ. دویم she is a nurse. she is a nurse. هغه یو نرسه ده. she ښځې دپاره کاریږي، یعنی هغه یو نرسه ده. د دې she په تاسو نوم هم کارولی شئ. دریم who is that man. who is that man. هغه سړی څوک دی. who د کس دپاره کارو او that چې دی لرې چی. هغه سړی څوک دی. څلورم do you understand. do you understand. do you understand. ته پوه شوې. موږ کله چاته وایو کنه ته پوه شوې، نو هغې وخت کې موږ دا کارولی شو. do you understand یعنې ته پوه شوې. پنځم do it tomorrow. do it tomorrow. سبا ته یې وکړه. یو کار موږ چاته ویلی او نه یې کړی، بیا دوباره ورته ووایو چې do it tomorrow. سبا ته یې وکړه. صحیح شو؟ شپږم what do you mean. what do you mean. څه مقصد دی ستا. اکثره چې یو خبره څوک کوم مقصد یې پوه نه شي، ورته ویلی شي چې ستا څه مقصد دی. موږ ورته ویو که نه، نو دلته موږ دا کارولی شو. what do you mean. اووم why are you sad. why are you sad. ته ولې خفه یې. اتم what's your problem. یا what is your problem. ستا مشکل څه دی. what's your problem یا what is your problem. نهم I don't know. I don't know. زه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم یا زه خبر نه یم. دواړو دپاره کارېږي. چې ورته زه خبر نه یم، څوک د چا پوښتنه کې فلانکی چې ته ورته I don't know یعنې خبر نه یم. او ته وایي چې دا څه شی دی یا کوم ځای کې دی، نو ته ورته وایي چې زه نه پوهیږم. نو دواړو دپاره کارول کېږي. لسم what is Ali doing. what is Ali doing. علي څه کوي. علي څه کوي. یولسم he is not good boy. he is not a good boy. که یو او سره اضافه شي. he is not a good boy یا he is not good boy. هغه ښه هلک نه دی. هغه ښه هلک نه دی. کله چې چاته وایي چې دا ښه هلک نه دی، نو داسې استعمالولی شي. دولسم what is his name. his name دا هم راغلی خو his دی. what is his name. د هغه نوم څه دی. what is هم په دلته اس راځي ام په ځای باندې. his name د هغه نوم څه دی. دیارلسم stop it. stop it یعنې بس که. کله چې څوک ډېر زیات ګړبېږي، ټول ګډې وډې خبرې ته stop it بس که نور. صحیح شو؟ یا څوک تا سره ژبه وهي لګي او ته ورته چې stop it یعنې بس دی نور. څوارلسم wash your hands. wash your hands لاسونه پرېمینځئ یا لاسونه ومینځئ. پنځلسم where are my socks. where are my socks. زما جرابې چیرته دي. socks وایي جرابو ته. زما جرابې چیرته دي. شپاړسم she is a teacher. she is a teacher. هغه یو استاذه ده. ولسم who is your father. who is your father. ستا پلار څوک دی. مکتب کې ماشوم نه څوک پوښتنه وکړي، سړي راغلی پلار یې راغلی، ورته ستا پلار څوک دی، یا هر ځای کې پوښتنه کېدلی شي ستا پلار څوک دی. who is your father. ستا پلار څوک دی. اتلسم what's your father name. what's your father name. what is your father name یا what's your father name. ستا د پلار نوم څه دی. نولسم where is your home. where is your home.
کور دې چیرته دی؟ کور دې چیرته دی؟ شلم. What is your phone number? What is your phone number? ستا ټلیفون نمبر څه شی دی؟ یا ستا د ټلیفون شماره څه ده؟ صحیح ده کله چې تا نه د ټلیفون نمبر پوښتنه کوئ. 21 How is the weather? How is the weather? موسم څنګه دی؟ How is the weather موسم څنګه دی؟ 22 I don't work. I don't work. زه کار نه کوم. کله تاسو نه د کار پوښتنه څوک وکړي نو تاسو ویلی شئ I don't work. زه کار نه کوم. What's the matter with you? What's the matter with you? ته څه مشکل لري؟ یا ستا مشکل څه دی؟ What is the matter with you? 24 Where are we going? Where are we going? موږ چیرته روان یو؟ Where are we going? موږ چیرته روان یو؟ Who is going with you? 25 Who is going with you? تا سره څوک ځي؟ Who is going with you? تا سره څوک ځي؟